نن د مسلمانانو نه الله خپه دی، مسلمانانو نه الله خپه دی. الله ربانی داسې ظالمان مقرر کړي زه جاړم ای خاندي. وی اوس په پزې د جړه خاندم، اوس په پزې د جړه خاندم، زما جړه پورې جانان خندا کوي نه. نن مونږ باندې الله هغه حکومت مقرر کړی دی، هغه حاکمان نه باندې الله مسلط کړي دي چې د هغوی په زړه کې په مونږ باندې رحم نشته دی. جاړه که نه ته د ولږې نه خودکشي کوه، ته د ولږې نه تاسو ګورئ نه میډیا باندې یو کس د غریبۍ د وجې نه اول خپل بچي مړه کړه او بیا ښځه مړه کړه او بیا ځان مړ کړه. کوي دي که نه څه چلو شو؟ دا څه دي زما عزتمندو؟ زما د خدای په ذات قسمي دا زه د الله باغي ما، زه د الله نافرمان یم. حضور علیه السلام به دعا کوله، دا دعا تاسو یاده کړئ، دا دعا یاده کړئ. اللهم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. خدای په مونږ هغه خلک مه مسلط کوه چې په مونږ باندې رحم نه کوي. اور یاد ساته، یاد ساته دا د حضور علیه السلام فرمان دی، کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، چې څنګه تاسو یې دقه سر به باندې مشران راځي، حاکمان به دغسې راځي. حالاتو ته وګورئ، ګرانۍ ته وګورئ، د بجلی د حالاتو ته وګورئ. روزانه خلک وایي دا چل دی بجلی روزانه ګرانېږي، پټرول بیا ګران شو، دالونه بیا ګران شو، غریب به روټۍ نه خوري. ته ما ته وایې سړی پرون یو کس نه تپوس وکړه مې څه کار کوې؟ وایي د ټکرو کاڼي چل د ټکرو کار کوم. دیاړي څو ده؟ 800 روپۍ د ورځې 800 روپۍ یو دیاړي مار والي. ابه په دې 800 روپۍ باندې د بچو دوايي کوي، ابه په دې 800 روپۍ باندې بچو له وړه راوړي او په دې 800 روپۍ باندې به هغه څه کوي، څه کېږي پې هلته څیزونه کم حد ته ورسېده. قسم په الله چې کمزورې کټوې الوګان او دغه پخې هم په یو کټوې باندې 500-600 روپۍ خرڅه راځي. الوګان ښه الوګان یعنې 1.5 روپۍ کیلو. زما عزتمندو خپل اصلاح وکړئ، زه به خپل اصلاح وکړم، تاسو خپل اصلاح وکړئ. ورنه د الله نه یره نشته. نن ما کې د الله نه یره نشته، تاسو کې د الله نه یره نشته، نو د هغې وجه دا ده روزانه مشکل